او د آخرت د سفر دپاره د هغې نه مخکې یو حالت دی چې هغې ته ویل کېږي سکرات الموت، د مرګ سختۍ چې ورته مونږ وایو زنکدن. نو د هغه زنکدن او دغه سکرات الموت متعلق څه د ړومبی ذکر دی. کله چې د یو انسان ټیم پوره شي او الله پاک فیصله وکړي چې دا انسان د ده رزق په دې دنیا کې برابر شو، که هغه نارینه دي که زنانه دي که بوډاګان دي که ځوانان دي که ماشومان دي، الله پاک د مرګ فرشتې ته حکم وکړي وی لاړ شه د دې پلانکي سړي نه په دې پلانکي ځای کې روح واخله. هغه د مرګ فرشته د الله په حکم راشي او د دې انسان نه بیا روح اخلي. نو حدیثو کې راځي کله چې مؤمن مسلمان بندنه روح اخلي نو دا فرشتې دا په ښکلي شکل کې راشي، ښایسته شکل والا فرشتې راشي، د رحمت فرشتې راشي. نو چې دا د چا نه روح اخلي نو دی خوشحالی، دی څه لکه خوشحالی او په اسانه ته دا روح واخلي. د هغې مثال حضور پاک په حدیثو کې داسې ذکر کړی دی لکه چې اوړه پراتی اوړه او تور ویښته پکې پروت وي، ته دا تور ویښته داسې په اسان اوچت کې دقه شان د دې مؤمن مسلمان بنده نه روح واخلي په اسانه سره. او چې کله د فاسق فاجر نه روح اخلي، د ګناهګار د کافر نه چې روح اخلي نو د هغې مثال هم بیان شوی دی. ول د هغې داسې مثال دی لکه چې په مقبره کې دا غني نی غني او په دې د پاسه ته داسې څادر واچې نو چې بیا ته دا څادر اوچتی نو چې د یو غني نه لرې کې نو په بله کې نښتي، چې د بلې نه لرې کې په بله کې نښتي، او چې څادر لرې کې نو دوه درې ځایه پکې څه دی لکه سوریم شوي، څادر خراب شي. دقه شان ته څه دی لکه د فاسق فاجر نه دومره په سختۍ سره دا روح اخیستلی کېږي. کله چې دا د زنکدن حالت شروع شي نو الله پاک د دغه متعلق ذکر کوي کلا اذا بلغت التراقیه، وی کله چې ورسیږي دا روح د هډوکي ته د مرۍ هډوکي ته، کله چې روح ورسیږي څه ته لکه د مرۍ هډوکي ته نو وقیل من راق، نو په دغه ټیم کې بیا خلک څه وایي وی لکه داسې څوک شته چې د دې سړي علاج وکړي، په دې سړي باندې دم واچي مثال، یا ورله ډاکټر راولي چې دا سړی سم شي چې حالت یې څه دی لکه برابر شي. ولې لکه خو روح څه چېرته راغلي مرۍ ته راغلي، زنکدن حالت شروع شوي. نو چې روح دې مرۍ ته راورسېږي دا ډېر سخت حالت دی. نو که دغه ټیم کې یاره دغه ټیم نه مخکې چا توبه استغفار کلمه وویلې شوه سړی کامیاب دی. په خبره باندې پوه شوي، سړی څه دی لکه کامیاب دی. ځکه حضور پاک وایي د چا چې اوله کلمه اول ټیم کې کلمه او آخر ټیم کې کلمه د لا اله الا الله نصیب شوه دا سړی څه دی جنتي دی. او شته دی تاسو به اورېدلي به مې لیدلي به مې چې داسې بختور خلک شته چې کله د مرګ ټیم پوه شي چې بس مرګ مخې سره وایي اشهد ان لا اله الا الله کلمه وایي روح ته لاړ شي. او داسې خلک هم شته تاسو به اورېدلي مې لیدلي به مې چې د مرګ په ټیم کې کنځل وینا شروع کړي. روایتو کې راځي وورئ وی کله چې د چا د زنکدن حالت شروع شي ول د دغه ټیم کې دته څه کوي ذکر کوي اذکار کوي تلاوت ورته کوي تلقین د شهادتین ورته کوي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې تلقین ورته کوه. داسې ورته مه وایه چې کلمه ووایه، داسې ورته مه وایه چې کلمه ووایه، بلکې ته ځان سره وایه لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ته ځان سره وایه نو چې دا په تیز اواز سره نو چې دا د چا د مرګ حالت دی نو دی به هم څه دی لکه
د ده به خیال شي دی به هم کلمه ووایي او که نه ته ورته د مرګ په دې ټیم کې د ځنکدن په دې ټیم کې ته وایې چې هلکه ټیم د اخري د کلمه ووایه نو که هغه وي چې اړه ویم یې نه که هغه وي هغه په ځان په سخت ډېر تکلیف دی که نه هغه سخت تکلیف وي نو تلقین به کې چې کلمه ځان سره وایه په خبره باندې پوه شوي نو دا الله جل شانه د آیات کریمه کې څه دی هغه د مرګ هغه سختی بیان کړې ده نو او دا ورېجي بعضې کسان داسې که نه چې ته به په مرګ اړوپې هم نه شي ته به پې اړوپې چې دا اوس ودرې مړ دی ژوندي څه حساب دی مونږ چې د والد صاحب د اسپتال کې وو که نه د جمعې مونځ په نه بعد چې دی نو یو بابا زما د پلار سره دی خو په دې بیټ کې پروت و بابا یې راوړو یاره بیمار د اړه مسله ده بابا دا اولاد نه دا بچي دا هم ډېر لوی نعمت دی یار ډېر لوی نعمت دی چا چې نشته الله دې وله ورکړي چا چې نشته الله دې وله ورکړي زامن یې ني زامن دې وله الله ورکړي ښه ډېر نو د بابا نه لور و نه زوی وراره ورسره راغلو نو بابا چې مړ شو که نه نو د جړی هم څوک نو هغه ورواره هم څه پروا مروا نه وه ما ورته دا د څه دي دا متره دی مل زامن یې زامن یې نشته په بابا یې څوک هم پوه نه شو لاړو مړ شو اوچ کلک نری اوچ کلک بیا په پېښور کې هلته دا دلته چارسده کې بیا په پېښور کې د شپې یو کس مړ شو وایي 2 ورځې کې دوبۍ نه راغی مړ شو زوی ورته ناست و تلاوت یې ورته کو ذکر اذکار د شپې 2 بجې وې چې مړ شو داسې ډېر ته به وویني والله چې حیران به شي وبه یېرېږي چې دا څنګه زندګي ده مختصر زندګي او چې ګوري بس وي سړی څه دی لکه مړ شو نو دا د ځنکدن دا حالت نه دی دا ډېر سخت دی یو روایت مې داسې اورېدلی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له د مکې مشرکان رالل او ورته یې وی ستا نه مخکې پیغمبر تیر شوي حضرت عیسی علیه السلام ول د هغه دا معجزه وه چې مړي به یې ژوندي کول عیسی علیه السلام دا معجزه وی قبر ته به ودرېدو مړي ته به قم باذن الله پاسه د الله په حکم هغې کې به الله پاک روح راوسو پابسېدو وی تم موږ ته څه معجزه وښایه که نه موږ به تا پیغمبر ومنو حضور پاک ورته وی راځئ تاسو قبر وښایئ او الله پاک به څه دی ژوندی کوي په خبره باندې پوه شوې نو دا د مکې مشرکان را روان شو یو شاړه مقبره وه او په هغه شاړه مقبره کې یو شاړ قبر بسې صرف نشانات یې ښکارېدل چې دا قبر دی صرف نشانات بس هسې موړه ښکارېده ویل دا سړی به راته څه دی دا به ژوندی کې حضور پاک ودرېدو او دعا یې وکړله ویل یا الله دا خلک وي چې موږ به ایمان راوړو خو که دا سړی دی ژوندی کړو چا دعا وکړه لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو دعا خو الله پاک د هغه قبلوله هغه خو د الله محبوب پیغمبرو الله ته خوښ پیغمبرو قبر کولو شو سړی څه دی لکه راپاڅېدو دی چې سړی راپاڅېدو داسې ګوري خبرې هم کړي دي بیا ګوري چې حضور پاک ته نظر شو نو حضور پاک ته وی ته خو ما ته آخري پیغمبر محمد رسول الله ښکارې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی آو نو یک دم په حضور پاک باندې اقا ټیم کې ایمان راوړو ما ته کلمه ووایه زه ستا په دین کې داخل شم ایمان یې راوړو بیا د هغې نه پس حضور پاک ته وي تپوس کوي چې د مرګ سختی دې څنګه وه د مرګ حالت دې څنګه و ځانکدن دې څنګه و او وي ته د څومره وخت نه ته مړی د چا امتي د کم پیغمبر ویل د حضرت عیسی علیه السلام امتي د چا او د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد زمونږ پیغمبر راغلی دی د زمونږ د پیغمبر او د حضرت عیسی علیه السلام ترمنځ 600 کاله تیر شوي څومره لکه 600 کاله 600 سال 6 کاله نه 6 میاشتې نه 6 ورځې نه 600 کاله 600 کاله تیر شوي نو ته وایي زه د حضرت عیسی علیه السلام امتي یم وایي اوس خو ستا امت کې داخل شم حضور پاک وتي ښه د مرګ حالت ځنکدن څنګه و
ولې داسې وکنه چې د الله محبوب پیغمبر وي ډېر سخت او هغه 600 کاله مخکې تقریبا دا خبره وکړي چې د عیسی علیه السلام زمانه کې زه وفات کېدم تر اوسه پورې د ځنکدن تریخوالی په مرۍ کې محسوسوم ځنکدن تریخوالی مرۍ کې محسوسوم یعنی مطلب څه لکه ځنکدن ډېر سخت دي نو الله وایي کله چې دا روح چېرته ورسېږي لکه د مرۍ دې هډوکي ته ورسېږي وي داسې څوک شته چې د علاج وکړي نه بیا څوک نشي کولی والتفت الساق بالساق کله چې د ځنکدن حالت سخت وي که نه نو بیا دا پنډیني د خپې دا د ډېر تکلیف د لاسه بیا د یو بل کې داسې تاو راتاو شي د ډېر تکلیف د لاسه روح چې ترې راکاږي د ډېر تکلیف د لاسه دا پنډی په بله پنډۍ کې څه شي لږه تاو راتاو شي انسان چې خپې خوږېږي که نه نو دا خپې داسې په یو بل کې ورکړي ني لکه خپې مې درد کې یو بل د پاسه کړي که دقه شان کله چې د یو انسان د ځنکدن حالت سخت شي تکلیف دومره سخت شي پنډی څه شي لږه په یو بل کې ورکړي شي نو بیا سي الی ربک یومئذ المساق بیا تلل چرته لکه هغه ورځې ته هغه ورځ چې هغه څه دی لکه د قیامت ورځ ده نو د قیامت دپاره لومبي پوړی کوم دی لکه قبر دی او چې من ماته فقط قام علیه القیامت څوک چې مړ شو که نه بس په د قیامت شروع شو کوم انسان چې مړ شي په د قیامت څه دی لکه شروع شو نو که دی سم هو قبر به هم سمي او چې چا قبر صحیح شو وروسته آخرت زندګي هم څه دی لکه صحیح ده په خبره باندې پوه شوې ګورئ جي سبق ته کلا نه د داسې اذا بلعت التراقیه کله چې ورسېږي روح اډوکې د سینې او ګردن ته وقیل اوبه ویلی شي من راق څوک دی هغه علاج کوونکې دم اچوونکې وظن انه الفراق یقین وکړی هغه څوک چې د مرګ په حالت کې وي چې بس همدا ده او بس همدا وخت د جدایۍ دی والتفت الساق بالساق او توشي یوه پنډۍ د بلې پنډۍ سره الى ربک یومئذ المساق ستا رب طرف ته په دغه ورځ کې تلل دي فلا صدق ولا صلى پس نه د تصدیق وکړو او نه یې مونځ ادا کړلو ولکن کذب وتولى او لیکن تکذیب یې وکړو مخ یې وګرځولو ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا لاړو خپل اهل ته په تکبر سره اولا لك فاولا تباهی د ستا دپاره د تباهۍ د پاسه ثم اولا لك فاولا بیا تباهی د ستا دپاره د تباهۍ د پاسه ایحسب الانسان ان یترک سدى آیا خیال کوي انسان چې پرې ښودلی به شي دی بیکاره الم یکن نطفة من منی یمنا آیا نو دی د یو څاڅکي د منۍ نه چې تویل شو په رحم کې ثم کان علقة فخلق فسوى بیا شو د ټوټه د وینې بیا الله پیدا کړو دی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى بیا وګرځولو د ده نه دوه قسمه سړي او د دوه قسمه سړی او ښځه الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى آیا نه د هغه ذات قادره په دې باندې چې ژوندي کړي مړي صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين رب کریم چې څومره ویل که څه کمی رانه شي موږ ټول معاف کړي خدای دا درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاکه د مرګ د سختۍ په باره کې خبرې شو خدای موږ ټول د مرګ د سختۍ نه بچو ساتي د ځنکدن د سختۍ نه خدای پاکه ته بچو ساتي یا الله داسې ټیم کې مرګ راکړي خدای چې ته رانه راضي خدای چې ته رانه خوشحاله خدای داسې ټیم کې مرګ را نصیب کړي خدای چې ته رانه خفی بیا داسې ټیم کې مرګ مه راکوه خدای بیا خو ټول حالت به ګډوډي خدای زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي حاضرین چې خدای دا کم ملګري ناست دي خدای ټولو زندګۍ کې برکت کړي کلي علاقه کې محله کې خدای د چا بیماری ختمې کړي چا څه پریشانی دي خدای پریشانی ختمې کړي اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير